أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يصيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د نن روان دي آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عما نواله د مشرکین او د کفارو د اسلام سره کوم دشمنی وا او د اسلام کوم مخالفت اغي کولو داغي زیات تر بنیاد داغي عناد او حد درمی او زدو د الله د پیغمبرنا هر قسمه دلائل د الله د توحید او بیا د الله د پیغمبر د نبوت د صدق د پاره د قرآن مجید پشان یو عظیم الشان معجزه باوجود دا فرمایشی معجزو مطالبه کولی دا فرمایشی معجزې مطالبه دوی د دې د پاره نه کولی چې دا معجزه ښکاره شي دوی به ایمان وروړي دا صرف د دې هغه عناد او حد درمي وه او دا الله د پیغمبر سره مخالفت کولو او رب کریم د خپل محبوب پیغمبر هغه قدر و منزلت د هغه شان روز تر ورځې به سیوا کولو او د خپل محبوب پیغمبر هغه برکات به دوی ته ښودل. اوس دلته چې کله د الله پیغمبر دوی ته بار بار د الله د توحید پیغام وړاندې کولو او دوی به انکار کولو او د انکار سره سره بیا به د الله پیغمبر او د هغه ملګرو باندې ظلمونه او زیاتې هم کولو. د دوی د عناد دشمني چې کله ډېره زیاته شوله نو د الله پیغمبر یو د دې دپاره بددعایي غوښتله چې الله په دوی باندې د یوسف علیه السلام د زمانې د اوو کالو هغه قحط په دوی باندې نازل کی او زما مدد وکړي. الله د خپل پیغمبر دعا قبول کړه دوی باندې قحطالي رااله خوشحالي شوله باران نه ورېدو ځمکې ویرانې شولې او مال مویشي هلاک او تباه شو غلا او هر قسمه خوراکونه ختم شو تر دې چې دا کفار په آخر کې دا مردارو خوراک باندې مجبور شو مردارو خوراک شروع دغه دې کې ابو سفیان کافرو لا اسلام قبول کړی نو د الله پیغمبر تراغی چې ته خو د الله د اطاعت حکم کې او د صله رحمه حکم کې خو بل خواستا خپل خپلوان چې ګندي د قحصالې په وجه باندې هلاک او تباه کیږي نو ته خپل رب ته سوال وکړه چې الله دا قحصالی او خوشحالی ختم کی او باران رحمت اوري د الله پیغمبر الله ته سوال وکړو باران رحمت شو ډېر ښکلی باران شو هغه ګرمۍ هغه حرارت ختم شو ویران ځمکې شنې شولې ګیاګانې راووتلې فصلونه چې کم دي باغونه پکې تیار شو نو اوس په داسې حالاتو کې خو پکار دو چې دې کافرانو چې کم دي
د الله د محبوب پیغمبر په لاس باندې ایمان قبول کړی وي او د الله د کم رحمت چې په دوی باندې نازل شو چې د الله د توحید اقرار یې کړی وي نو دی الټا دا وینا شروع کړه چې دا باران خو چې کم دی د پلانکی بوت په وجه باندې وشو او دا پلانکی ستوري راښکاره شو د هغه په وجه باندې دا باران وشو نو الله او د دې دغه حالات بیانې چې وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ هر کله چې مونږ اوسکو په خلکو باندې او خلک هم لطف اندوز کړل په خپل رحمت سره چې دا بار رحمت پر راغی او د دوی حالات ښکلي شو ګیاګانې وشولې او غلې پیدا شولې نو الله وی چې کله دوی ته مونږ دوی باندې خپل رحمت اوسکو من بعد پس د هغې ضرا تکلیف نه مستهم چې دوی ته رسېدلی و گویا په دې کومه قحطسالي راغلې وه خوشحالي وه الله چې کوم دي دغه قحطسالۍ نه پس چې کوم دي دوی باندې باران رحمت وورو او دوی خوشحاله شو نو الله وی دغه دی کې د دې کافرانو الټه چې کوم دی پکار خدا چې دوی ایمان قبول کړی وي خو دوی الټا د اسلام خلاف سازشونه شروع الله اذا لهم مکر فی آیاتنا په دغه ټیم کې دوی بیا مکر کولو فریب کولو سازش کولو الله وی زموږ د آیاتونو خلاف دوی سازشونه کول اوس الله ولوی بادشاہ دی په هر څه باندې خبردار دی نو الله خپل حبیب ته فرمایي چې دوی د زمونږ د آیاتونو کم خلاف یا د اسلام کم خلاف پټ پټ سازشونه کوي نو دوی ته ووایا چې الله اسرع مکرا الله تیز یعنی پجلته سره او زر چې کم دی تاسو لبستاسو د دې سازشونو سزا ورکول والدي که تاسو دا ګمان وي چې مونږه دا اسلام خلاف دا کم سازشونه کو دا مونږه پټ کوو دین به سو خبرېږي نه ځان ځان ناس یو په ګوټونو کې ناس یا په ځان ځان کورونو کې ناس د اسلام خلاف سازشونه کو دین به سو خبر نشي حالانکه الله هغه ذات دی چې هغه خو په خپل سکه هغه علام الغیوب ذات دی او الله هر بنده سره خپل فرشتي مقرر کړي دوه فرشتي هغه دوه فرشتي چې کوم دي د انسان د خلینا چې کم خبره اوزي کم حرف اوزي هغه ټول حرفونه کم لفظونه کم خبري وي کم حرکات او سکنات وي هغه فورا هغه چې کم دي اندراج داغي کوي او په اعمال نامه کې درج کیږي نو اے کافرانو تاسو چې کوم سازشونه کوي د اسلام خلاف نو الله وی ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا الله بشکا منګ را لګلی دي خپل فرشتي چې یكتبون زموږ را لشي رسولنا زموږ را لګلی شي فرشتي چې کوم دي اغلی کی تاسو ما تمکرون کم تاسو کم سازشونه کوي کم مکر او فریب کوي دوکا کوي هغه ټول اندراج کیږي پرد د قیامت بدا کتاب تاسو ته کولاویږي نو الته بیا محکم خوا پټوي دا خو بهر څه ښکاره کیږي نو الله دوی ته دا اطلاع ورکړه د خپل حبیب په ذریعه باندې چې تاسو چې کوم ځایونه کوئ نو دې نه الله خبردار دی او الله ور ډېر زر د دې سزا ورکولو والا دی ورپسې الله دوی باندې اوس د خپل یو خصوصي انعام او کرم ذکر کوي چې باوجود دومره د دې دغه کفر او شرک الله وی مونږه ستاسو د پاره د سفرونو د پاره د سفر د پاره کم کم انتظامات کړی دي کفر کداغه د سورلو دغه انتظامات نه وي په اوچه کې چې کم دی په د ځنګلونو کې پارېګستانو کې کم دا اوخان او کم اسونه ګرځي او تاسو د یو ځای نه بل ځای ته په تیز رفتارۍ سره رسئ دغه شان لوی لوی سمندرونه دي په هغه سمندرونو کې چې کم دی الله تاسو د سفر دپاره کشتۍ چې کم دی هغه مهیا کړي دي او تاسو په هغه کشتو کې ګرځئ یو ځای نه بل ځای ته سفرونه کوئ او ښه په اسانه باندې یو خوا بل خوا ګرځئ والله هو الذي یسیرکم فی البر والبحر الله هغه ذات دی چې په تاسو باندې سیر کوي په تاسو باندې سفر کوي په اوچه کې په سمندر کې د اوچې د پاره سورلې دي اسونه دي اوخان دي فضایي
د فضا دپاره جهازونه دي، سمندر کې چې کوم دي لولي غټې کشتۍ دي، بحري جهازونه دي. نو الله خو تاسو په دومره مهربان دی چې تاسو د هر یو خبرې انتظام یې کړی دی. که دا سورلۍ نه وي او دا کشتۍ نه وي نو تاسو به چې کوم دي ټول عمر چې کوم دي په سفر کې تیر کړی وي او بس خبره به ختمه وه. خو الله چې کوم دي تاسو دپاره دا انتظام هم کړی د سفر دپاره باقاعده د اوچې او د سمندر دپاره. او بیا چې هر کله تاسو په سمندر کې سفر کوئ الله وی او په کشتو کې ناسته سوارې حتی اذا کنتم فی فلک الله تر دې چې کله تاسو سفر کوئ په کشتو کې تاسو یې په کشتو کې ناسته او ښکلې هوا چلیږي. وجرینا بهم او روان کړي وي دي کشتې تاسو لرا په سمندر کې بریح طیبة په هوا خوشګواره باندې موافقه هوا رواني او کشتې دغه هوا په وجه باندې سفر کې رواني سمندر کې رواني. نو دغه دی کې وفرحو بها تاسو دغه دی کې بیا خوشحاله شئ او ډېر خوشحالي ته محسوسه شي چې ښکلی سفر دی ښکلې هوا هم ده د سمندر هغه چپې هم روانې دي او هغه منظر نظاره هم کوې او په هغه سمندر کې ښه په خوشحالۍ سفر کوې. اوس دغه دی کې چې کله جاءتها ریح عاصف اوس په دې خوشحالۍ دوران کې خو تاسو ته بلکل الله خواړو یاد نه دی چېرې دا دومره انتظام چې چا دله کړی دی ستاسو په ذهن کې دا نه راځي چې دا انتظام موږ له چا کړی دی چې په دومره لوی سمندر کې روان یو ښکلې هوا هم چلیږي او ښه په ارام په کشتۍ کې ناست وو کشتۍ روانه ده. اوس دغه دی کې الله د باندې کله بیا امتحان راولي جاءتها ریح عاصف چې راشي هوا تیزه او هغه هوا تیزه چې کوم دی تاسو نه ګیر چاپېره شي وجاءهم الموج من كل مکان او بیا راشي تاسو ته د سمندر هغه موجونه د طوفان هغه لهرونه هواګانې من كل مکان د هر طرف نه چې کله اوس دغه دی کې هوا تیزه شوله د هوا طوفان راغی او سمندر ګیر چاپېره تاسو نه هر طرف نه را روان در باندې او کله کشتۍ بره کېږي او کله لاندې کېږي او ستاسو ګمان راغی ده چې وظنوا انهم احیط بهم تاسو بیا خیال کوئ ستاسو خیال راځي چې بېشکه دې طوفان خو مونږه گیر کړو د دې نه خو اوس اړو بچو شته نه. نو الله دلته د انسان هغه فطرت بیانوي هغه مسلمان دی که کافر دی چې کله دا انسان کله په داسې چپو کې گیر شي او په داسې مصیبتونو کې گیر شي چې دته بیا د خپل هغه نجات دپاره هېڅ یوه لاره بله نه ښکاري ما سوا د الله د ذات نه. د کوم بوتانو چې دي عبادتونه کړي دي د کوم بوتانو ته دي اوازونه کړي دي هغه بوتان او هغه معبودان د دوی چې کوم دي دغه دی کې امداد نشي کولی د دغه فطري هغه د خولې هغه آواز به اوس روځي الله ته بیا چغه کړي دعوا الله د په ذهن کې بیا راشي چې اوس د دې چپو نه او د دې سمندري طوفان نه خو مال څوک بچ کولو د الله نه علاوه بل څوک شته نه. نو دغه دی کې دې څه کوي الله وی دعوا الله بیا بلی الله لرا مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص وي د الله د بندګۍ دپاره بیا د الله د بندګۍ دپاره بالکل اعتقاد او عقیدم لري چې د دې طوفان نه بچ کولو والا صرف یو الله کې دی بل څوک مونږه نشي بچ کولی. او بیا دا وعدم کوي چې لئن انجیتنا من هذه دا وایي که یا الله که تا مونږ د دې طوفان نه د دې مشکل نه بچ کړو نو لنکونن من الشاکرین نو بیا به خامخا مونږه ستا شکرګزار بندګان وګرځو بیا به هر وخت زموږ په خولې باندې ستا حمد و ثنا وي هر وخت به بیا مونږ تا ته تندې لګولې وي او مونږ به ستا د نعمتونو شکریا ادا کوو. اگر چې د دوی په خوله خو دا خبرې راځي خو الله رسو بیا فرمایي چې کله دوی ته د دې طوفان نه خلاصي ملو شي او هم دا مشرکین بیا بالکل چې کوم دي اړو دغه دی کې چې کله د کشتۍ نه سمندر غاړې ته راشي او دوی د کشتۍ نه کوشي نو بیا حال بالکل جدا وي گویا دوی اړو الله ته په دې مصیبت کې اړو آواز نه دی کړی چېرې یا الله مونږ ته بیا داسې حال وي بیا ته دا خبره بیخي وي چېرې مونږ خو په دغه ځای کې الله ته زاري کوله چغې م والې
الله مونږ خلاص کو، خو بیا چې کله کشته نه کوشي نو بیا هغه کفر او شرک شروع کی او د الله نافرمانی کوي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، هر کله چې اوسکو خلکو باندې مونږ خپل رحمت پس د هغې تکلیف نه چې کوم دوی ته رسېدلی وي. او دا د مسلمان نن سبا دا حال دی چې مسلمان چې کوم دی په خوشحالۍ کې الله یې کړي وي، او چې کله لږ غونتې پې تکلیف راشي نو بیا الله ته چغې وایي، او چې تکلیف ترې لرې شي نو بیا هغه شان نافرمانی او ګناهونو کې مبتلا شي. نو الله چې کله مونږ اوسکو خلکو باندې خپل رحمت پس د هغې نه تکلیف نه چې کوم دوی ته رسېدلی وي، نو اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو دغه دی کې بیا دی اچانک فریب او سازش شروع کی، مخالفت شروع کی زمونږ د آیاتونو نه. نو قل اے زما حبیب دوی ته ووایه الله اسرع مکرا، الله زر چې کوم دی او تاسو له د دې فریب او دوکې سزا ورکولو والا دی. او ان رسولنا، یقینا بېشکه زمونږ رالیږلي شوي فرشتې یکتبون هغه لیکي ما تمکرون، هغه چې کوم تاسو د اسلام خلاف سازشونه او یا مکر او فریب کوي. هو الذي الله هغه ذات یسیرکم فی البر والبحر، چې تاسو باندې سیر کوي او سفر کوي په تاسو باندې په اوچه کې او په سمندر کې. ولې تاسو له د اوچه او د سمندر د سفر د پاره سورلې مهیا کړی دي، د هغې بندوبست یې کړی دی. حتی تر هغې اذا کنتم فی فلک، چې کله تاسو سواره شئ یا یې په کشتو کې، او وجرین بهم، او روان کړي دغه کشتې د خلکو لره بریح طیبة، په هوا خوشګواره موافقه هوا چې هغه د کشتې د تلو دپاره موافقه وي. نو وفرحوا بها، نو دغه دی کې تاسو بیا ډېره خوشحاله یې. وجاءتها ریح عاصف، چې بیا راشي تاسو ته ریح هوا تیزه. وجاءهم الموج، او راشي تاسو ته یا تاسو ګیر چاپېره شي موجونه من کل مکان، د هر طرفنا. وظنوا، تاسو بیا دا خیال کوئ چې انهم احیط بهم، چې بېشکه دوی په دغه طوفان کې گیر شو او د دین احاطه وکړه. نو دعوا الله مخلصین له الدین، نو بیا بلی الله لرا په داسې حال کې چې خالص وي د هغه د بندګۍ دپاره. لئن انجیتنا، او دام وایي کہ یا اللہ کہ تا مونگا بچ کرو دا دینا من هذه دا دی طوفان نا، نو لنکونن من الشاکرین، خامخا مونگ با دستا دا شکر گزار بندگانو نا اگرزو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اللہ ہر کله چې مونگا اسکو پا خلقو باندې خپل رحمت من بعد ضراء مستهم، پس داغا تکلیف نا چې کم دوی تا رسیدلی وی. اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو چې کله هغه تکلیف تی رفع شي او راحت راشي نو دغه دی کې دا دوی چې کم دی مکر شروع کی، سازش شروع کی زمونږ د آیاتونو متعلق. نو قلت ورته ووایه الله اسرع مکرا، الله زر چې کم دی تاسو له د دې مکر او فریب سزا درکوونکی دی. ان رسلنا، بېشکه زمونږ رالیږلي شوي فرشتې یکتبون لیکي ما تمکرون، هغه چې کم تاسو پټ پټ د اسلام خلاف سازشونه کوي هغې باقاعده اندراج کیږي. هو الذي، دا الله هغه ذات دی یسیرکم چې سیر کوي په تاسو باندې فی البر، په اوچه کې، والبحر، او په سمندر کې. حتی تر هغې اذا کنتم فی فلک، چې کله تاسو سواره شئ په کشتو کې. وجرین بهم، او روان کی دغه کشتې خلقو لره بریح طیبة، په هوا خوشګواره سره. وفرحوا بها، او دی دغه دی کې ښه په کشتې کې خوشحالي بیا. جاءتها ریح عاصف، راشي دوی ته هوا تیزه. وجاءهم الموج من كل مکان، او راشي دوی ته موجونه د هر د طرف نه او هر ځای نه. وظنوا، او دی بیا خیال کوي چې انهم احیط بهم، چې بېشکه دوی په دې طوفان چې کم کې گیر شو یا طوفان دوی نه احاطه وکړه. دعوا الله مخلصین له الدین، بلی الله لرا په داسې حال کې چې مخلص وي د الله بندګۍ دپاره. لئن انجیتنا، او دام وی یا الله که تا مونږه د دې انجیتنا من هذه، د دې طوفان نه مونږه تا خلاص کړو، لنکونن من الشاکرین،
نو خامخا موږ بستا شکر گزار بندگان وګرځو.